الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو دوستان با پدغه ورځ باز د دوی نه د بازو دپاره دشمناني الا المتقین سوا د متقیانو نه دوستان به د قیامت په ورځ ټول د یو بل دشمناني سوای د متقیانو نه. په دې کې به خبرې وکړو د ملګري او د ملګرتیا په باره کې، او دا قیمتي نصیحت دی زما ټولو مسلمانانو ته د ملګري او د ملګرتیا په باره کې. ملګری د ډېر وزن والا ټکی دی، د دې چې ټوغو والا ټکی نه دی، اوس پکې لکه څومره چې نن سبا سپک شوی هر سړی وایي زه ملګری یم. څه یم موږ جي ملګري یو او زموږ د ملګرتیا ده. ملګری ټکی د ډېر زیات وزن لري. ملګرتیا د دې غټ وزن دی او د دې خپل شروط دي او د دې آداب دي او د دې اصول دي. داسې وړه خبره خو نه، موږ چې وړو لوبې به مو کولې نو موږ به دوستي وکټي څه قچي کوي ځه دوستي کې ځه دو ګوتې دوستي لپاره د وړه ګوتې چې د قچي کوي دوستي ختمه شوه. نه دغه چې موږ ټوغه جوړه کړې وه دغه ملګرتیا نه او د دوستۍ نه، دا بس د مشرانو په دې قصو کې اخته دي. هغوی هم د دوستۍ په معنی نه پوهېږي چې د دوستي څه ته وایي، د یارانه څه ته وایي، د ملګرتیا څه ته وایي. نن سبا د خلکو ټوغه جوړه کړې. ملګری خصوصا نیک ملګری چې ساتي نیک ملګري به ساتي، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي، امام احمد بن حنبل، امام ابو داود، امام ترمذي رحمهم الله دې ټول د روایت راوړی المرء على دین خلیله. هر انسان د خپل ملګري په دین باندې. فلینظر احدکم من یخالل، نو تاسو دې وګورئ چې ستاسو ملګري څوک دي. ځکه شاعر وایي عن المرء لا تسل وسل عن قرینه فكل قرین بالمقارن یقتدي. وی د پلاني مبارک کې تپوس مه کوه، د سړي مبارک کې تپوس مه کوه، ته کلي ته ولاړې کلي ته لاړې د احمد مبارک کې تپوس مه کوه، بلکې تپوس وکړې چې احمد د چا سره کیني پاسي، او چې د کومو خلکو سره دی کیني پاسي همدغه شان به دی، دغه شان به وي. نو ملګری چې ځان له ګوري نیک عمله ملګری به ګوري. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې مثال ذکر کړی د نیک عمله ملګري او د بد عمله ملګري. نیک عمله ملګری هغه دی لکه خوشبو چې خرڅوي، نو خوشبو خرڅوونکي رسول صلی الله علیه وسلم کو خوشبو دې وانه لري نو خوب به خو به راځي کنه. خوشبو کې دی واغسته یو به خو ډېره فایده وکړه، خو که خوشبو دې وانه غسته نقصان پکې شته نه، هغه خوب بین بل به راځي. او دا بل د هغه ترکان په شان دی او د هغه لوهار په شان دی چې هغه د اوسپنې کار کوي، نه که ډېر نقصان در در نه کړي نو بین خو به درته راځي که نه، بسر کې به راځي، دغه جامې به دله اوسېږي. دا بد عمله ملګري مثال رسول صلی الله ذکر کړی. نو ځان له چې ملګری ګوري نیک عمله ملګری، او نیک ملګری هغه ورته وایي الصديق الصالح هو العبد الصالح. دا مختصر تعریف دی. نیک عمله ملګری هغه دی چې هغه د الله نیک عمله بندي، چې د الله خبره مني، هرسناک چې زه الله راضي کړم، د الله دپاره دوستي کوي، د الله دپاره دشمني کوي، او تا ته په هر ټیم کې الله را یادوي، دا نیک عمله ملګری. حدیث کې راځي المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مؤمن د مؤمن دپاره داسې لکه دیوال یو بل یې راټینګ کړي. داسې د نیک عمله ملګری تا به خرابېدو ته نه پرېږدي، چې کله ورته پته ولګي چې دی اوس د الله د احکامو خلاف دی، تا ته به نصیحت کوي، تا به ځان سره درس ته بوځي، تا به ځان سره د دین د زده کړې لپاره به تا ځان سره بوځي. نیک عمله ملګری هغه دی چې د خپل ورونو دپاره عذرونه لټوي، په دې پسې نه ګرځي چې موږ به د دوی خطاګانې لټوو، دوی به شرموو. نن سبا ډېر ملګري داسې دي والعیاذ بالله، او الله یې داسې ملګرو نه داسې ملګرو د ملګرتیا نه دې الله موږ ساتي چې هغه ته شرموي. او زما او ستا ملګرتیا نو که ته نیک عمله ملګری نو زما دپاره به عذرونه لټوې،
زما نه ورځ خطا وشوه غلطي وشوه هر انسان نه کي ته زما لپاره عذر ولټې چې خیر د انسان د کمزوری دا وشو دا وشو دا نه چې ته به الټه ما بېعزته کې او ما به شرمې نه نیک عمله ملګری او صحیح ملګری د ملګرو دپاره عذرونه ګوري د عام مسلمان دپاره به عذر ګوري ملګري دپاره خو به عذر ګوري یاره زه بیمار وم پلاني ما ته ټلیفون ونه کو نو صحیح ملګری څنګه وي هغه ویل چې ټلیفون نه کوي چې مصروف وي ځکه چې هغه مصروفیت ډېر دی کېدای شي مزدورۍ له تللی کېدای شي زما د بیمارۍ نه نه خبر شي کېدای شي په ټلیفون کې ورسره پیسې نه وي کېدای شي ګاډی ورسره نه و کېدای شي زر عذر انسان جوړولی شي چې جوړوي او چې عذر نه مني که نه هغه ته که ته حقیقي څو هزار مخې ته کې خو هغه یې نه مني نه دې له وایي چې زه ملګری یم زما خواله تپوس له رانغی زه تلم کلي ته زما رخصتۍ له رانغی زه د کلي نه رالم ځواب په خیر له رانغی صحیح ملګری هغه دی چې ملګرو له څه ګوري عذر وله ګوري شرموي یې نه بېعزته کوي یې نه ته یې ورځ ولیدو ملګری انسان دی مثال کې موبایل کې د ورسره سندره ولیده هغه سره موبایل کې سندره ته موبایل اړو دغې سندره اوس هغه ترې پټ نصیحت وکړو ضروره د الله د رضا لپاره تا ته دا نصیحت کوم چې دا سندرې مه اوره د دې د لاسه به داسې وشي دغه به وشي دا ملګری ښه ډېر ملګري داسې دي چې دغه سندره به ویني نو دا به خفت ورته وایي چې اوس دې کې سندره بیا موبایل بند کړي هغه سره به کښېني ګپ شپ وکړي دوا سره به وکړي بیا به بار ته راوشي بیا چې بار کې خبر خو نه نه اوري وایي ته ګوره ده سره په موبایل کې دنه سندرې پرتې ته ګوره ده سره موبایل کې دنه جنکو تصویران ته ګوره ده سره ده ته ګوره ده سره ده ته د څه شي ملګرتیا کوې د هغه سره ته خو هغه شرمې یو نصیحت یو نصیحه یو فضیحه په عربي کې یو فضیحه یو نصیحه نصیحه دا چې ته یو مسلمان ورور ته جدای کې پوهې کې او فضیحه دا چې ته ټول خلکو مخکې وشرم اعلان وکړي چې پلانې دا ګناه کوي نو ګناه خو دا ونه کوي نیک عمله ملګری هغه دی چې هغه تا سره میلاو شي دغه مخ همیشه چې ګوري هغه مسکی دا صحیح ملګری دی بل سره چې میلاو شي د خړتم به راچولې ته به چې ګوره پتې څه جلې کړی او څه چل شوی ملګری هغه دی چې تا سره میلاو شي نرمې خبرې کوي ملګری هغه دی چې دا زړه تا ته پراخوي زړه د شپې په 2 بجې کې ستا خدمت راځي چې هغه تا سره ولاړي که د غرمې په سخته ګرمۍ کې ستا خدمت راځي چې هغه تا سره ولاړي دې ته ملګری وایي نن سبا دا ملګرتیا ډېره عجیبه ده چې ښې روغې مالدارې ملګري وایي داسې ملګري نه ځارېږه وایي چې صورت یې نه راځي بس هغه ته به تاویږه را تاویږه او موږ چې ستاسو لپاره ځان هم قربانول څه کوو بیا چې سخته راشي بیا موبایل هم بند وي هر څه بند وي په داسې ملګري باندې به څه کوې چې هغه سره ته منډې وهې او په مصیبت کې دې واچي ملګری خو هغه ملګری چې زړه یې تا ته پراخ وي تا سره په هر ټیم کې ودرېږي که هر قسم مشکل راشي تا سره منډه وهي بله دا ملګری هغه ملګری چې تا ته نصیحت کوي دا نه چې تا پرېږدي چې ته هر څه کوه زما او ستا ملګرتیا ده نه وروره زما او ستا ملګرتیا به وي خو زما او ستا ملګرتیا بنیاد هغه په دیندارۍ باندې دی چې په تا کې دینداري زما او ستا ملګرتیا ده چې په تا کې دینداري نه وي نو زما او ستا ملګرتیا دا نشتي دا خبره به ملګري ته کوې چې زموږ د ملګرتیا بنیاد هغه په دین باندې جوړ دی دغه شان نیک عمله ملګري او صحیح ملګري هغه دي چې د الله د رضا دپاره د یو بل خوالزي راځي د یو بل تپوس کوي امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت راوړی الله وی وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا الله وی دا خلکو دپاره زما محبت لازم دی زه به لازم د هغوی سره محبت کوم کوم خلک چې زما دپاره د یو بل سره محبت کوي او دا خلکو سره به لازم محبت کوم کوم خلک چې زما دپاره د یو بل سره کینی پاتې او هغه خلکو سره به لازم زه محبت کوم چې زما دپاره د یو بل زیارت کوي او دا خلکو سره به لازم محبت کوم چې زما دپاره پیسې لګوي خرچه کوي په یو بل باندې هغه حدیث خو به تاسو ته معلوم وي په صحیح مسلم کې موږ بیان کړی هم دی څو پېرې ان رجلا زار اخا له في قريه یو سړی بل کلي ته لاړ هلته یو ورور و د هغه تپوس خیني ملګری و د هغه تپوس ته ورغی په لاره کې پسې الله سبحانه تعالی یو ملک راولېږو د انسان په شکل کې هغه ته یې څه کوي فلاني کلي ته ځم فلاني سره ملاوېږم و چې د خیر سره کړي د هغې جواب ورکوې که بدل به پوره کې وی نه
هغه ته بیا دا موره چې زه انسان نه ملک من الله طرف نه لګل شي الله ماته وی چې دته وای چې ته زمنګ د پاره دومره زی بل کلی ته او هیڅ مقصد دی نور نشتی نو موږ هم تاسو سره محبت کوو د الله لپاره ملګرتیا دې ته وي چې ته به د ملګري خواله زیره زیره الله د رضا لپاره هغه تپوس وکړې د هغه سره په هر مصیبت کې ولاړې دا ملګرتیا ګورې چې په الله سره نه ختمېږي په دنیا کې چې د سړی مړ شي مړ ملګرتیا ختمه شوه که نه نبي هم نه ختمه ملګرتیا بیا به دعاګانو کې یادې بیا به د بچو خیال ساتي بیا به د مور پلار خیال ساتي بیا به د خویندو وروڼو خیال ساتي ملګرتیا ګورې چې ګپ نه دی ګورې زه ملګری یم د پلاني او پلاني ملګری یې زما او چې د ډېرې نه هغه یو څو ورځو له بهر لاړ شي مزدورۍ له دوه درې ورځو له دې ته به دوه درې ورځو کې ټلیفون نه شي کولی چې وروره ته مړې کې ته ژوندی او زما ملګری یې دوه درې ورځې به هغه غیبي نه وي دې ته ټلیفون نه شي کولی چې وروره ته کوم ځای کې چې به پرې پیسې لګي خوا کې به ملګری پروت دی انډیوال به پروت دی سویلې به راوځي سویلې به راوځي دته اوري چې زه لا جوړم دیو په زمانه کمبل خمس بوتل چې دته وسوي چې سجل هسپتال ته وګو غواړي او کې دې چې سره جیب کې پیسې نه بیا به پیس ورکول غواړي ډاکټر له بیا به ډاکټر دوا نه غوښته غواړي او یې ملګری دې زما تاسو ته نصیحت دی چې نیک عمل ملګری ځان له پیدا کړي او په خپل چې چا سره ملګرتیا کوي نو مضبوطه ملګرتیا کوي دې سره ملګرتیا کوي چې د مرګ نه بعد هغه قایمه او دغه ملګرتیا چې هغه د دین په بنیاد باندې شي نو دا ملګرتیا په آخرت کې بیا قایمه وي الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين د نیکان خلک په آخرت کې د یو بل ملګري او د دنیا د ملګرتیا چې دنیوي مقاصد لپاره د لالچ لپاره د صرف په دنیا کې او بیا آخرت کې فائدہ نه ورکوي